ورور دا کشته ستا ده؟ او زما ده وروره. که دغه د بند جوړولو چارې پیل شي مرسته کوي زړه نه بغواړي؟ ولې نه زړه نه ولې زه کوم اولې تو کوې؟ ولې زه کوم زما دا کارم ختم شي خراب دي شي خو زه مرسته کوم. مرسته کوي. قدرمنو دغه ورور د کاناډا نه راغلی وایي د کونړ سین لیدل مې په زړه کې غټ ارمان و. د کوم ځای نه راغلی؟ کاناډا نه. ښه دغه څنګه سیند د څنګه اوبه د خوږ د شو؟ ډېر ښکلی سیند دی. په دې کې که دغه اوبه موږ ذخیره کړو بند جوړ کړو څه د اراده ده؟ ډېر خاص یعنی برق نه استفاده کیږي. برق استفاده وکړي. نو قدرمند اوس هم ګورئ چې د تقریبا 21 کاله بعد دا د کاناډا نه راغلی. څو کال دې تېر کړل؟ 21 کاله کاناډا کې دې تېر کړل. اوس څنګه احساس کوي؟ افغانستان څنګه دی راغلی؟ چکر دی والو ټول حالات څنګه دي؟ والله ډېر ښایسته ځای ده. امن دی. امن دی که نه؟ بلکل. خوشحالي؟ اوس خوشحالي. خپل وطن ګل وطن دوستان ملګري وطنداران ټول ګورو نو خوشحاله. قدرمندو 21 کاله بعد امن دی که نه؟ دغه د کونړ سیند په زړه کې ارمان و. نو د جلال آباد ښار نه ما ورته ویل راځه چې دغه د کونړ سیند در باندې ګورم. نور په همدې زه وایم چې د موجوده حکومت د کونړ په بند جوړولو چارې پیل کړي. نور انشاءالله موږ ورسره مرسته کوو. ما ویلي زه کمپین کوم لکونو روپۍ زه ورسره مرسته کوم. انشاءالله هر افغان په دې برخه کې غواړي چې دغې بند جوړولو کې مرسته ترسره کوي. موږ ټول افغانان به کوو. دغه د کونړ سیند وګورئ راسره اوسئ. تخکولا او رنگینا یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل. ما مخکې غږ کړی و چې موجوده حکومت د بند جوړولو چارې پیل کړي. نور انشاءالله زه ورته کمپین کوم او مرستې ورته موږ راټولولی شو. د کاناډا نه راغلی که چېرته د دغې بند جوړولو چارې پیل شي نو د کاناډا د افغانانو مطلب د مرستې په ورسې ویلی شي؟ انشاءالله اول زه خپله حاضر یم چې په دې بند کې مرسته وکړم او آینده نو فامیل دوستان او څوک چې په کاناډا کې دي هر افغان باندې حق ده چې هغه کومک وکړي او دا بند جوړ شي ځکه چې اولین دغه په ژوند کې لکه اوبه دي او برق دی دا ډېر ضروري شی ده چې هغه باید فعال شي او جوړ شي له خیره سره. یعنې څه وایي چې کاناډا نه خلک به مرسته وکړي ځوانان؟ انشاءالله افغانان او نور خلک هم امکان لري چې موږ سره کومک وکړي او موږ هر چا نه کومک غواړو چې انشاءالله هغه وکړي په دې حصه کې مرسته. نو قدرمندو ما غږ کړی و مخکې چې یعنې ټوله دنیا کې به دا کمپین انشاءالله کوو. صرف د افغانستان کې چې دغه کمپین موږ شروع کړو موږ کولی شو چې دغه بند جوړ کړو. ګورې دغه ورور د کاناډا نه راغلی دې هم دا خبره کوله که چېرته د بند جوړولو چارې پیل شي موږ ټول ورسره مرسته کوو. نور انشاءالله د موجوده حکومت څخه هیله کوم د بند جوړولو چارې پیل کړي. نور مرسته به انشاءالله موږ ټول افغانان په ګډه به ورسره مرسته کوو. په قدرمندو نور انشاءالله چې دغه چېرته بند جوړ شي نو په سلګونو کیلوواټه به انشاءالله موږ برق ترلاسه کړو او په لکونو جریبه ځمکه به انشاءالله خړوبېږي. ښه نو قدرمندو هسې که چې د بند جوړولو چارې پیل شي مرسته کوې؟ ولې نه ورور کوې؟ ولې نه؟ ګوره د هر افغان په زړه کې ارمان دی. بل افغان مخې ته ځو. السلام علیکم. که د دې بند جوړولو چارې پیل شي زړه نه وي او مرسته به کوې؟ یوازې ځکه هر یو افغان زړه غواړي چې مرسته وکړي خو چې عملي کار به پیل شي. عملي کار به پیل شي. عملي کار به پیل شي. د ورور خبرې د واورېدلې چې د هر افغان به په دې بند جوړولو کې به مرسته کوي. انشاءالله موږ ټول به مرسته کوو. ورور دا کشته ستا ده؟ او زما ده وروره. که دغه د بند جوړولو چارې پیل شي مرسته کوي زړه نه بغواړي؟ ولې نه زړه نه ولې زه کوم اولې تو کوې؟ ولې زه کوم زما دا کارم ختم شي خراب دي شي خو زه مرسته کوم. مرسته کوي. ورور رښتیا ویوه. دا بیدار یې وروره. تو خپل ویو که دغې بند جوړولو چارې پیل شي مرسته کوي؟ ولې نه په دواړو سترګو سلو په سلو کې. نو قدرمندو د هر افغان رایه ده که هر افغان نه پوښتنه وکړي هغه وایي که چېرته د دغې بند جوړولو چارې پیل شي موږ به مرسته کوو. نو قدرمندو هیله کوم د موجوده حکومت نه چې دغې بند جوړولو چارې پیل کړي موږ ټول افغانان ورسره مرسته کوو. کمپین به زه کوم. قدرمندو اجازه مختللی نړۍ سیال جوړولو ته یې وینې او خولې ورکوو هر زحمت او هر تکلیف ته یې اوږې ورکوو خپل د ژوند